روایت حواله میں زیادت ذکر کړي چې دا زمونږ په دعوه دال دی چې فعلمت ما فی السماوات و ما فی اللفظ دا علم استعمال شوی اسمان او زمکه کې چې سو زما په علم راغی. دارنګ صحیح مسلم معرب بیروتے چاپ اوم جل 94 صفحہ پاکستان چاپ دویم جلدہ 263 صفحہ جوڑی گی. خپل سند سرا د حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حين زاغت الشمس زوال نبات فصلى لهم صلاة الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبل أمور عظام ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه چاچے خوخی مانا سے تپوس کے ودی کی فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم به ما دمت فی مقامی هذا قسم باللہ سے تپوس بنکوئی مگر خبر بدر کوم تر سوچ پدغ زیبان نیم. دا روایت دلائل نبوت اخبار عن الغیب کی محدثین پیش کئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تدغ وقت کی تر قیمت پور اشیاء کشف شل او چلن جو ورکے چے سوک سا قسم تا مانا تپوسون کئی نوئی کئی. دارنگی صحیح مسلم بیروتی معرب چاپ پنزم جل یوسل پنسل صفحہ کی وم جل 94 صفحہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا پوستون زیاد کرل خدا و مغر ویچ. صحیح مسلم بیروتی چاپ معرب پنزم جل یوسل پنسل صفحہ دا پاکستان چاپ دویم جل 15 صفحے سره موافقت لري. دویم جل 15 صفحہ دغه علم چې دوی ته ورکول کیږي کله په تلقی بالقلب سره وی کله منامات وی کله فراست وی کله پزړه کې القاوی الهام وی کله کشف د سترګو وی کله د غوګونو سما د بعید نه وی کله د لاس په مس سره وی دا لاس داسې وروړي او ته پته ولګي. دا کیږي دا تر خاصه د انبیاء نه د چاغي پورې خاص وا خواص او عباد د اولیاء ته وسم کیږي. زمنګ والد ګرامی خپل کورنۍ واقعا زمنګ والد ګرامی ته دا فراست او دا کشف ده چې هغه په لمس د ید سره هغه وایي زنه پوهېږم او د لمس چې لاس یې راکړه او دوه درې خبرې د خولې نه راووتې 24 غنټو کې چې څه ګناه شوي دا زما مخې ته راشي ټوله چې دې سړي دا ګناه کړی دی وخت کې هم دا خلک شته دي خو دا ټول هغه څه دي چې د اولیاء او د تصوف د خلکو سره ملاویږي. دا په کافیه او په جامع او په منطقو کې نشته کته هلته لټی. دا ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا پیغمبرانو علیہ السلام نا غزا نبی من الانبیاء پس وی فرمائل غزا تروان یو پیغمبر دی علیہ السلام غالبا سلیمان علیہ السلام دی ما پس دن راضی آغا سڑے چھ ملک بدع امرہ یرید ان یبنی بها
مالک د بدعی د امرئ د واده اعلان د کړي کوژدن شوی دا د بنا اراده لري لما یبني تر اوسه پورې لا بنا نه کړي چې واده نه کړي چې کوژدن کړي واده نه کړي هغه ما پسې مرزي دا ولې جهاد ته بوتل ناروا دي نه دا ډېر بے غیرت وي ډېر بے غیرت وي چا چې کوژدن نه کړي هغه انتها ول غیرت دا انسان بیا دویمه درجه کې چې واده شوی او څه وخت وتلی دغه دا چې کوژدن شوی واده نه شوی ګوره دا جهاد ته بونه دا تجربه مونږ کړې طالبانو امارت کې مونږه ابتدایي یامو کې چارسیا ته تلی مونږ سرم پکې یو تلیو نو چې کله مونږ تعرض تتلو نو هغه دومره سوال ما ته کړی دی مولوي صاحب د خدای لحاظ وکوي او بس ګوري چې کوژدن مې کړي واده مې نه دی کړی دارنه نو هغه کال زمونږ د لوی دورې و ما ته دا حدیث مخې ته راغله مې دا وګوره دغه پیغمبر علیه السلام چې چا کوژدن کړي واده یې نه کړي ما پسې رانشي هغه نشي کولی دا او دا ځوانان چې واده یې نه کړي دا ډېر دا پیسې هم نه وي څه دې ورته وي همسې کوي دې سره دا سوچ نه وي که نه چې ما نه به ښځه پاتې شي او ما نه به بچي پاتې شي دا سوچونه خو نه وي ورسره ها او هغه سړی به مړه سره نه ځي چې آبادي روانه کړي چتې پې نه یې اچولې چې نیم زړی د کور سره یي هغه به مړه سره نه ځي چا چې ګډان اخستی و خان یې اخستی او بلار بي هغه او منتظر د ولاد د هغې چې دا به اوس لنګېږي روان شه غزا ته هغه کلي ته ورغی مازدیګر مانځه ټیم قریب د هغې نور ته مخاطب شه اے نور انت ماموره تم ماموري په غروب باندې زه ماموریم په جهاد باندې اللهم احبس حالی شیئا ما ته یې لږې سار کا چې دا غزا خلاصه شي ځکه مې وویل چې دا به سلیمان علیه السلام چې معروف قول د هغه نه منقول دی چې نور ورته اعاده شوی و یا خو هغه ته اعاده شوی و دته محبوس شوی دی فحبست علیه نور ورته محبوس شه په ځای ورته ودرېده دا د معجزه شو کنه عادت د خدای خپل ورته مات کو او خرق د عادت یو کو د انوري په ځای ورته ودرو خالق ودرولې ده د نه دی ودرولې خالق ودرولې خو د په دعا او په لاس باندې شوی دی نو دا د معجزه شو حتی فتح الله علیه وی ویل راجمه کې ما غنیمو سمو چې نیولې دي هغه وخت کې خو چا غنیمت خوړې نه شو دا خو دی امت تروادي دا به راغون کړه د هوانه به ور راغی دا به وسوځول دا به دلیل د قبول د جهاد چې و به سوځول دا به دلیل د قبول د جهاد فاقبلت النار لتاكلون اور راغی چې دا اخري فابت اتتمم اور راغی من راوړه ان تطعمه چې اخري دا غنیمت وای نه خوړ فقال فيكم غلول دغه پیغمبر علیہ السلام اعلانو کا تاسو کې خیانت چا در کې خیانت کړی فلیبایعنی من کل قبیله رجل آری قبیله کې یو سړی د ما تعالی سره کی بیعت درسته دا سلاس دی راکی فبایعوه غی بیعت وک فلسقت ید رجل بیده تچ لاس ته یو کس د لاس سره فقال فیکم الغلول تاسو کې د خیانت د لاس نه ته پته ولګی ما دا تویل چې د کشف ډېرې لارې دي که نه بچې څنګه د لاس ورکړه ته پته ولګېده چې خیانت تا کړی دی ستاسو قبیلې والا کړی دی فلتبایعنی قبیلتک ستا ټوله قبیله به اوس بیعت را سره کوي اول دا مشران د قبیلو یې راوستي فبایعته حتی لصقا بید رجلین او ثلاثه فقال فیکم الغلول تاسو کې خیانت دی انتم غللتم قال فاخرجوا له معصر اصل البقره من ذهبنا هغې ورته د غوی د سر عمره سره زر پټ کړي وراویسته قال فوضعوا في المال وهو بالسعيد میدانو فاقبلت النار فاکلته به یو خوړه قبول شو زما دې ځینې استدلال چې دغه نبی علیه السلام ګل ته واسطه د جبرائیل علیه السلام نه ده بلکې دا په یو بله طریقه باندې د غیبونه خدای تعالی علم ورکړه چې لمس د یدو وخت کم دی د ټولو راخستی دی او بس عباراتو ته غوږ شئ که نه پر یو څو حوالو به مغه شک ورک شوي چې دا کتابونه ډول ته نه دي پراته عبارات پکې شته دي پاکستان چاپ حواله چې در کوم لیکئ بیا به درته لږ مسله اسانه دارنګې صحیح مسلم
بیروتے معرب چاپ اتم جلد یوصل یو صفحہ. پاکستان چاپ چکم دے دویم جلد 390 صفحہ دا. عن ابی اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض یقینا خدای تعالی را غونډ کلمه تزمکا فرائیتو مشارقها و مغاربها نو دزمکه دغه مشرق و مغرب می ولیدل و ان امتی سیبلغ ملکها ما زویلی منها او دا زما امتیان چې څومره زمکه ما ته را غونډه وه دغې ته به رسیږي. دارنګې صحیح مسلم اتم جل یوصل واویا صفحه. پاکستان چاپ داغی جوڑیگی 392 صفحہ دا دویم جلد. دجال دا زمانی قصہ نبی علیہ السلام فرمائی دغا وقت کے مقابلی دا دجال تا فیبعتون 10 فوارس تلیعا لس اسنو علی ودل برا پرتشی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعرف اسماءهم و اسماء آبائهما زپی جنما نمون دا غی نمون دا پلارانو دا غی و الوان خیولهم رنگون دا اسنو دا غی. دا نم خبرتا پا وحی ویلی شی خدا رنگ دا اس دلیل دا دیده چه دا تسا کشف شوی و دا صحنه طوله پیش شوی و این هم خیر و فوارس نازح الارد یوم ایدین دغا وقت که با پا مخدز مکا بانی غور مجاہدین دا سنوالا دغوی. دارنگی صحیح مسلم اتم جل یوصل درشپیت صفحہ معرب بیروتے. پاکستان چاپ دویم جل یوصل دویم صفحہ. دا بدر دا میدان دا شپیت جنگ نمخ کی انشا یحدثنا اہل بدر نبی علیہ السلام آغا راوی وی منگتا صحابی دا بدر واقعہ بینولا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یورینا مسارع اہل بدر را خودل منگتا آغا زید پریوتو دا اہل بدر بلمسی بیگا دا شپی رو خودل چی ابو جہل بسبا دل تا پروتی عدبہ بدل تا پروتی شیبہ بدل تا پروتی. یقول هذا مسرع فلان غدا زید پریوتو دا فلانی بسبا دغوی انشاءاللہ. قال فقال عمر فوالذي بعث بالحق ما اخطأ الحدود التي حد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایس خطا نشو اغا حدود چه نبی علیہ السلام پی کر خراخ کلیوی ومقضے کے پراتو سباتا. دارنگی صحیح بخاری اول جلد 2 صفحہ. اسما بی فرمائی زرالم خلق ولاڑو فقالت سبحان اللہ قلت آیا ما عائشی بی بیتویل ولی سا نشانہ سا خبر دا فاشارت براسیا اے نعم فقمت زمود ردم دار صلاتی کسف غا منز دے دیرو گدو حتی تجلانی الغش پما غش غالب شوام فجعلت اصب على راسی الماء پسر میں اوبا چولی ما تستویلو جر اسما بی بی غشی پا بخاری کی پا داخل دا وسط دا منزہ کی ثابت دا ادا روایت تے دوی دا اسما بی بی روایت پا رد دا غشی کی پیش کئی کنا چی دی استعاذہ ویلی وا دی بانی خپلم غش راغلی. فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسنا علیہ ثم قال ما من شین لما کنوریتو نو یو شید چی مالی دلی نو الا رأیتو فی مقامی مگر دغزے کیا ما ولیدل حتی الجنہ والنار جنت و جہنم میں ولیدل. ندا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا آگا کشف تام دا جنت و دا جہنم دغزے کے شوی دے. دارنگی صحیح بخاری اول جل یوسلان 2 صفحہ. رستو وقت دا چامر قصہ دا دا غیب و خبر دے و نبی علیہ السلام صحابہ تا دا غیب و علل خودلی دی. کننا نحمل لبنا لبنا و عمار لبنتین لبنتین پسول دا نبی علیہ السلام غلرا فینفض الترابانو خوریتی و سندلی ویقل ویح عمار تقتل الفیات الباغیان وجنی بدل رائے ودل دا باغیانو نغا علت دا مرگ و تبایان کچھ دے بکل مری و سم مسئلہ کی بمری آغا یعنی کل بدے چکم دینو دا چا دلا سا بمری ای بیان. دارنگی صحیح بخاری معرب برتے چاپ پنزم جل یوصل 2 صفحہ. موتا غزاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام لے گلیو
په دغه ځای کې دا مختصر تفصیل یاد کړئ، هغه 5 لا يعلمهن الا الله چې هغې ته مفاتیح الغیب ویل کېږي. دا د مفاتیح د غیب نه دی، لا يعلمها الا هو. دغه ځکه د عبدالله بن مسعود او د محققینو رایه دا ده چې دا 5 مختص دي بذات الله تعالی، او بعض مفسرین په دغه کې فقط د قیامت علم مختص غني تر ذات الله، او د دینه اخوا دا څلور چې دي نو پای کې څه تاویلات ذکر کړي. یو دا غینا ماذا تکسب غدا، ماذا تکسب غدا دا یادای چې په طریقې تامه تفصیلی سره چاته نشته ده، او بعض مغیبات خالق ورکی بعض عباد لرا بیا غیبان حدیث رست روایت تاسو تر روان. یو دا غینا چې لا تدری نفس بأي ارض تموت، نه پویږي نفس چې په کوم ازمکه به مري. نو دیږي کی تعویل داده چې یو بأي ارض تموت ته، بل بأي ارض تدفن ده، بل بأي ازمنه تموت ته، بل بأي علة تموت. بأي ارض تموت چې دا خاصه د باری تعالی دا د جمهور پنځ. بعض علما لکه امام طحاوی رحمت الله علیه د احنافنا هغه وی چې نه دا خاصه د خدای تعالی نه ده، ته خپل تعلیم باندې عبادت تورکای، او نبی علیہ السلام ته د علم ورکړی و چې ته بچرته وفات کیږي. دا غرایر خو جمهور وی چې نه بأي علة تموت دا خاصه نه ده. نبی علیہ السلام عمار سب تویل چې فی ابا غیب دی وجنی دا علت د مرګ. بأي ازمنه تموت په کم ټیم کې بمري دا خاصه نه ده. ډیرو خواصو تر دې علم ورکول کیږي چې تبه دغه ټیم کې مري. او بأي ارض تدفن په کم ځای به دفن کیږي دام خاصه نه ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ما بین بیتی و منبری روض من ریاض الجنه، زما د کوټې او د منبر منځ کې ریاض الجنت. دویم حدیث کې فرمای ما بین منبری و قبری روض من ریاض الجنه، زما د منبر او د قبر په منځ کې ریاض الجنت ته. تطبیق څه دی؟ تطبیق دا دی چې نبی اسلام ته پته و چې زما کوټه زما قبر جوړیږي. یو معنا ده زما کوټه زما قبر جوړیږي. نو دغه علم د تور کول شوی او چې تب دغه کوټه کې دفن کیږي، ځکه مخکې دا غینه تعبیر په دې سره کړی چې ما بین منبری و قبری و ما بین منبری و بیتی، زما د کوټې او منبر منځ کې ریاض الجنه، او زما د کوټې زما د قبر او د منبر منځ کې ریاض الجنه. مخکې د دینه د قبر تعبیر کړی دی. نبی ای علت تموت دا خاصه نه ده، بأي ازمنه تموت دا خاصه نه ده، بأي ارض تدفن دام خاصه نه ده. حضرت عثمان سے ور نبی علیہ السلام ته علم ورکول شي دا کوټه ستا مقبره ده، او دا شانتا حضرت عثمان سے د شهادت نه درې ورځې وړاندې راغی او ودرې دا جنت البقیع کې، او دا غزه ته ودرې چې کمزه دفن دی په دې ځکه لعله يدفن في هذا الموضع رجل صالح، دلته به یو خسړې دفن شي، درې ورځې بعد دی پکې دفن شي. بأي ارض تدفن دام ورکول کیږي، بأي ارض تموت دغه محققین وایي چې خاصه ده چرته بمري، چرته بمري دا نه ورکول کیږي. او رښتیا پته نه لګي سړی سات چرته خيږي کنه، سای چرته خيږي. خو دې کې د محققینو دغه رایه ده او د اکثرینو دغه رایه ده. خپل طحاوی رحمت الله علیه مشکل الاثار عبارت تاسو ته مالیکل دي ورقاتو کې را بشي، هغه وایي چې دغه علم هم نبی علیہ السلام ته ورکړی شوی و چې دی به په کوم ځای کې دفن کیږي. بل وما يعلم ما في الارحام، خدای تعالی علم لري په هغه څه چې په رحمونو کې دي. نو په دې کې تفصیل دا دی چې ما فی الارحام هغه وخت کې چې دی کې سا واچولی شي، نو هغه بیا ما فی الارحام نه، من فی الارحامی. د څلورو میاشتو نه بعد دا خاصه د باری تعالی نه ده. څلورو میاشتو نه مخکې چې عبارت د هغې نه په ما سره کېږي دا خاصه د باری تعالی ده په نزد د اکثرینو محققینو باندې. نو که چېرته د صدیق اکبر صاحب روایت ما تاسو ته لیکلی دی چې هغې خپلې لور ته ویلي و عایشې بیبي ته چې دا مال به تقسیم که په دوه وروڼو باندې او په دوه خویندو. هغې ورته ویل ورور مې محمد دی او عبدالرحمن دی،
او خور مې یوه ده چې اسما بیبي ده، 2 خویندې کم دي. نو صدیق اکبر صاحب ورته وایي زما هغه بله بیبي نه وي، هغه چې حامله ده د هغې لور پیدا کېږي، هغه درته یادوم. تاسو ته ما هغه عبارت ذکر کړی را بشي. اوس که دا اعتراض کوي چې دا نه منم ځکه چې دا خو مخالف شو د نص د قرآن، مخالف نه دی. دغه وخت کې دغه جنۍ د 4 میاشتو نه غټه وه، دا ما فی الارحام نه وه، من فی الارحام وه. او د من فی الارحام علم خو دا ډاکټران پې پوهېږي که نه سبا ټي ویانو دا ټسټونه چې کوي مینه وکړي او د 4 میاشتو نه بعد تا ته وایي دا هلک دی دا جنۍ ده. همغسې خېجم چې څه یې ویلي دي. دا خو بیا د عیسویانو اعتراض دی، دا قیدینیانو. قیدینی دا اعتراض کوي په قرآن کریم چې دې کې دروغ راغلی اعوذ بالله، یو دا اعتراض کوي. قیدینیان وایي چې قرآن کریم وایي چې علم د دې خدای تعالی سره دی او نن ډاکټران پې پوهېږي. د هغې جواب بدایي چې یعلم ما فی الارحام کې دا ما د غیر ذوی العقول دپاره دی. 4 میاشتو پورې سا ورکې نشته، غیر ذی علم دی. کله چې دکې سا واچول شوه دا من فی الارحام شه بیا. او یعلم من فی الارحام دا خاصه نه ده ذکر شوی، ما فی الارحام خاصه ده. 4 میاشتو نه بعد دکې سا واچول شه دا من فی الارحام وګرځېده. یو قیدیني چا راوستې و هغه هم دا خبره وکړه، ما هم دا جواب ورته وکړم ته په دې څه پوهېږې جاهل که نه؟ دا ما وی من نه وی ما فی الارحام. بای 4 میاشتو پورې معلومات کولی شي. د دنیا ډاکټران دې ځان مړه کړي یعلم ما فی الارحام 4 میاشتو پورې د نر او ښځې بېلېدل نه کېږي. هغه بیا اعتراض وکړه، وی دا نطفه ده مخکې د دې نه، دا نطفه نه ده، دغه په پیالۍ کې اچوي دا وړېل ته یې ټسکوي او وایي چې دا د نر نطفه ده او دا د ښځې ده. یعنې که دا رحم ته لاړه نر ته پیدا کېږي او که دا لاړه ښځه ته پیدا کېږي، مخکې نه ورته پته لګي. هغې سره څه کوې؟ ما بیا هم په قرآن کریم کې اراده او اعتراض نشته دی. ولې؟ دا ډاکټران پوه شو په یعلم ما فی الپیلۍ باندې، او خدای تعالی عالم دی په یعلم ما فی الارحام باندې. نر دې شي دا نطفه د رحم ته ولویږي 4 میاشتو پورې دې پته ولګي. یاره وی بیا خو یې پته نه لګي چې کله رحم ته لاړه او د هغې مشیمه پې راله، بیا تر 4 میاشتو د دنیا یو ډاکټر نر او ښځه نشي بېلولی. 4 نه اخوا چې بېلېږي دا من فی الارحام دی، ما فی الارحام نه دی. نو چې هر کله انګریزي جوړه کړې آله باندې د هغې کشف کېدی شي، نو خالق خاصو عبارو ته د هغې کشف څنګه نشي ورکولی؟ او د قرآن کریم سره یې ټکراو هم نه راځي. غلطه ترجمه مه کوئ، نو بیا به در باندې دا سیاسي ډاکټران او دا خلک اعتراضات نه کوي. دا ډاکټران او دا تعلیم یافته خلک زمونږ ګورې دا دوی غلطو عقیدو ته رسېدلي دي. دوی دپاره یو بل قسم لټریچرې روانې دي. دا شیسته او دا شی نشته دی او دعا شته او نشته، دا د طالبانو دپاره انګریزانو رایستې دي د وابیانو په خولو باندې. دا خو زمونږ او ستاسو دې سره تعلق دی. غټ ډاکټران او غټ افسران هغوی ته چې کوم شبهات په لټریچرو کې برطانیه دلته د اسلامي لباس کې رادنه کوي، هغه څه بل قسم اعتراضات دي. هغه ورته دا شي نه مخې ته کوي. ګوره قرآن کریم کې دروغ راله او دا راله او دا په داسې شیزونو باندې د هغوی دا ذهن د قرآن کریم نه اړوي، څه بل دین ته جوړوي. دا ډاکټر مسعود چې شی دی څوک بېدینه پاکستان کې دی، دا دم دا شی نه داسې د داسې نظریه ده چې هغه دین چې نبی علیه السلام راوړی هغه دې زمانې سره نه لګېږي. مونږ به یو جدید دین دنیا ته خلکو ته ښایو. او دا جماعت اسلامي د پاکستان چې دا دام چې دی دا څه بل قسم دین جوړول غواړي. هغه دین چې پخوانی دی دی وي دا به خپلې زمانې سره لګي. د جماعت اسلامي نوی ایجاد چې وشو، نو علامه اقبال په هغه وخت کې ژوندی و او دا ابوالعلا مودودي دا کالجیان او دا خام ملکان ځان سره کړي و، دلته جلسه دلته جلوس دا شیونه شروع. نو بیا د ده په رد باندې بنوري صاحب یو کتاب لیکلی دی، ډېر ښکلی کتاب یې پې لیکلی، هغه زمانې معاصر دی او سمې برابر کړی دی، د ده عقاید راغونډ کړي دي. نو بیا دې دا کالجیان لاړو او علامه اقبال ته کېناستل، وی چې عالم خو هغه عالم چې دا علم د خپلې زمانې سره ولګوي، او مونږ ته چې دی مودودي دا تعلیم را کوي چې باید خپلې زمانې سره مونږ دین ولګو. تاسو هغه پخوانی دین په دې وخت کې نافظوئ، دا در سره کله کافر مني؟ وی علامه اقبال سر ټیټ کړی و، سر یې ورته اوچت کړ، دا لکانو. وی څه مقصد دی؟ مقصد دا دی چې ته ولې دا فیصله کوې چې دا د ډېر مخالف و چې جنکۍ لکان به یو ځای تعلیم نه کوي. دا علامه اقبال دی سرکاري سطح مخالفت به کولو. نو دی ورته وی دی هلکانو چې ته هغه زمانې دین مه راوله، دې زمانه کې
پروا نه کوي چې جنکه لکان یو ځای ناستي کنه کلاس. نو هغه ورته وی چې ښه دا دین خپل زمانه سره لګوم. وی چې آو ویخه چې دې زمانه سره لګوم نو په کار دار چې تاسو الکانو تم بورکی واچوم. دې دا معنا دین د خپل زمانه سره لګول خو دې ته نه وی چې دا واګي ورسسته ک کنه لکانو جنکه یو ځای کې نه و چې څه سره کوي. دین د خپل زمانه سره لګول خدا معنا ده چې دا خبر یو دا قوانین سخت کا کلکه کا هغه وخت کې چې یو څنګه مسجد ته خزي تلی تعلیم ته تلی یا ست تلی او وخت کې دومره عیاشي نه و. اوس دې زمانہ کې سخت کا قوانین مپرګ ددا وای چې دین زمانه سره لګو منو کالجانو لکانو ته بم برکی پسرو مزه کړه سپین سپین لکان دي کدام دسه به برکوزی نو دا بچرته نور لکان په اختش وی ټول داسې په شرمونو شرمو. نو دا مودودی جماعت چې دی پاکستان کې دام څه بل شان دین راوستل غواړي پاکستان کې. موت غزا دغه مذکور صفحه باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت زید حضرت جعفر عبدالله بن رواحه مامور کړل. دیار یو ته ویل کدا شهید شنو دا به امیر وی کدا شهید شدا نو اول حضرت زید تاکلو وی کدا ان اصیبا نبی به امیر جعفر ابن ابي طالب وی کدا شهید شنو عبدالله بن رواحه وی. کتاب المغازی لیکي وی چې دی کله تلل نو کورونو تلاړو په خمخه خای واخستا او بیبیانو ته ویل چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې امیر سره دا نه دی ویلی کدا شهید شنو دا دی امیر وی. او هغه چې دا اشاره کړي مونږ بیا ناراضو زمونږ استاد سره ملاقات به ورځ د قیامت کې کیږي. په خي اجازه واخست د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه خبره باندې دی پوره یقین چې د ویلم دغه سکی دومره غوي یقین د نبی اسلام په خبرو تصدیق. او بخاری شریف واقعا ده خیبر تروانو په لار باندې وسوک نشته چې سا شعار وای چې دا خلک را ګرم شي جذباتو کې شي. نو یو صاحب راغی هغه شعار شروع کړو ډېر خوندور شعار بخاری راخستی دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي رحمه الله و تعالی دې په رحمېږي. عمر فاروق سے فرمایي کاش کې د الفاظ دلته نه ویلي او دا کسب باقی پاتې مونږ ته ناشنا شعار ویلې په غزواتو کې. ولی صحابو ته پته وا چې نبی اسلام به مخ کې د چا بارک رحمه الله ویل هغه به شهید کېده په دې غزا کې. او مغه شاعر چې بیا ورغه په خیبر کې شهید شو. بخاری واقعا ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې څنګه اشعار واورید رحمه الله خدای دې په رحمېږي. نو دا اشاره هغه د تسکشف او د حالات کشف کېده د خپل امت او د صحابه. نو چې کله ال غزوه تاغی لاړل نو زید سیب جندلاس کې ونی او جهاد شروع. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه راو دا ډیره فاصله لري موتل لري و دی وساتل نو د مدینه منوره کې راوته په منبر باندې کې ناست او صحابه کرام چې څوک پاتې او مسجد نبوي کې راغون کړل. مبارکو فرمایل چې اخذ الرايه زید فاصيب جنډه حضرت زید لاس کې ونیوا فاصيب شهید. ثم اخذ جعفر فاصيب حضرت جعفر ونیوا شهید. ثم اخذ ابن الرواحه فاصيب هغه ونیوا شهید. وعيناه تزرفان استرګو یخ کې بعد ولې جړلی حتى اخذ الرايه السيف من سيوف الله جنډا د خدای تعالی د تورینا یو توری لاس کې اوچت کړه حتى فتح الله عليهم فتح پرالا. صحابه حیرانو چې دا به وسوکی چې څنګه غیر ورسېدل. البدايه والنهايه دا واقعا راخلی وی چې هغه یو په دوی کې مخه تراغه چې نبی اسلام ته عرض کوي چې زبتا ته واقعا بیان کما. رحمت علامه ته فرمایي ته بیانې کزیده ته بیان کمه تاسو بیان کوي. نبی علیہ السلام ټوله قصه وته تیر کړه. ناغه ورته قسم خوري چې داسې دی بیان کړه لکه ته چې زمونږ سره وي اسم نور نه دی پاتې شي دغه څه شوی. او بیا صحابه کرامو زر زر پوښتنې وکړي چې دا څلورمه جنډه چا اوچته کړه. هغه ورته ویل چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ. نو کوم حدیثو کې چې دلته راغلي چې خزر رايه خالد ابن ولید هغه روایت بالمعنا شوی دی. نه اصل کې نبی اسلام سیف من سیف الله ویلو. واغه خالد بن ولید نو چا داغه تعبیر پرې سره کړی دا کشف ودتا چې مدینه منوره کې د غزوه موت تمام کشف ورته شو. او دې کې مورخین دام راخلی چې نبی اسلام دا فرمایل چې خزر رايه زید وړاندې شبیا مخه تلاړه چې مخه تلاړه وای شیطان وتراغه او ورته چې ملکیږي د دغه لحاظ نه ساتو په ورغه شهید شه د جنت د نکیدو کې مئت سستیران غلا
حضرت جعفر صاحب چې جنډه واخیسته شیطان ورته راغی ورته وویل چې شهید کیږي د دنیا یې ورته را یاده کړه هغه ورته التفات ونه کړ ور مخکې شهید شو جنت ته ډایرکټ لاړه او په جنت کې الوزي دا طیار چې ورته وایي دغه وخت کې نبی اسلام ته تعبیر کړو او حضرت عبدالله بن رواحه هغه ته چې شیطان راغی لږ خپنیولی شو بیا واپس شیطان ته التفات ونه کوي رټه ورمخ کې شهید شه د جنت په دننه کېدو کې لږ رستو شه لږ سش شه انصارو باندې دا الفاظ خم نه ولګېدلي په دې ځای کې ځکه عبدالله بن رواحه چې د انصاري او دا دوه صحابه کرام مهاجرینو چې دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د باره کې ولې داسې وي تاسو دې ته سوچ وکړئ چې هغه میدان کې دي زه دا خو دا صحنه ورته کشف شوه ټوله صحیح ده دغه ټیم کې شیطان هم ولیده شیطان خو دننه زړه ته بیا راځي هغه وسوسه زړه ته راځي حضرت زید ته زړه کې وسوسه کوي هغه هم نبي اسلام ته کشف شوه بیا حضرت زید هغه ته جواب ورکوي رټي دا شیطان او مخکې کېږي هغه هم کشف شوه چې بیا مړ شه او متصل جنت ته ډایرکټ لاړه هغه هم کشف شوه بیا دغه شان د حضرت جعفر بیا دغه شان د حضرت زید دا د عبدالله بن رواحه دا دلیل دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته کشوف او څه علوم چې خدای تعالی ورکړي و عام خلکو ته په هغه انداز نه وي دارنګه صحیح بخاری 4 جلد 91 صفحه عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کان علی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یقال له کرکرہ د نبی علیہ السلام په بار باندې وسړی مقرر کرکرہ نومیده فما تمرش فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هو فی النار فذهبوا ينظرون الیه فوجدوا عباءة قد غلها یو شړی یا کمبل هغه چې کم ده د سکړیو غلولی پاغي کې کړیو نو دا مخکې نبی اسلام دا غي اخبار ورکړه ته پته و چې په کوم حال کې بوي خدا دلیل د کفر خو نه شو کنه ان ابي واباك في النار نه چې څوک د نبی اسلام والد ته کافر وای تاسو په جواب کې دا حدیث پیش کولای شئ چې دغه کرکره کافر نو لیکن د قبر د عذاب د وجه نبی اسلام فرمایل هو فی النار کفر دلیل خو نه شو کنه